کله چې موږ چاته وایو مهرباني وکړئ دننه یعنی داخل ته راشئ. په الماني ژبه دا جمله داسې وایي kommen Sie rein bitte. kommen Sie rein bitte. مهرباني وکړئ دننه راشئ. که بیا موږ ورته وایو ته څه ویل غواړې، څه ویل غواړې، په الماني ژبه داسې وایي was willst du sagen. was willst du sagen. ته څه ویل غواړې. دوستانو دا یوه جمله ده، په کمنټ کې تاسو جواب ولیکئ. اجازه ده دننه درشم. اجازه څنګه اخلو چې اجازه ده دننه یا داخل ته درشم، تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. اخر کې به زه هم درته صحیح جواب په کمنټ کې لیکم. درې مهمې جملې زده کوو. کله چې موږ یو چا څخه پوښتنه کوو آیا ته غواړې دا واخلې، یو ځای ته سودا لپاره تللی یا د سبزي یا د هر څه چې تاسو اخلئ، په الماني ژبه داسې وایي willst du das kaufen. willst du das kaufen. آیا ته غواړې دا واخلې. willst وایي غوښتلو ته وایي آیا ته غواړې دا واخلې. که موږ وایو دا مې نه دی خوښ یا دا مې نه خوښیږي، په الماني ژبه دا جمله داسې وایو ich mag es nicht. ich mag es nicht. دا مې نه دی خوښ یا نه مې خوښیږي. دوستانو لاندې یوه جمله ده، تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. څنګه وایو کولی شم داخل ته درشم. کولی شم داخل ته درشم په کمنټ کې ولیکئ. ګورو چې څوک یې صحیح لیکي. په آخر کې به زه هم درته صحیح جواب لیکم. وایو زه یم ich bin. وایو ته یې du bist. که وایو موږ یو، ډېر کسان موږ یو wir sind. wir sind. وایو هغوی یا دوی دي، بیا داسې وایو sie sind. sie sind. چې کله موږ وایو تاسو یئ، د یو څخه زیاتو کسانو ته وایو تاسو یئ. دا لغت یا اصطلاح یا جمله څنګه لیکل کیږي، تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. ګورو چې څوک یې صحیح لیکي. په آخر کې به درته زه هم صحیح جواب په کمنټ کې لیکم. بصیر کینګ پوښتنه کړې ده چې په تېره شوې زمانه کې ستونزه لرم. ما په تېره شوې زمانه باندې ډېرې زیاتې ویډیوګانې جملې هم جوړې کړي دي، خو اوس درته بیا هم یو ویډیو جوړوم. دوستانو موږ یو حالت بیانوو. یو اوله جمله چې ما ته دا اوسنی حالت ده، او دویمه جمله چې دا تېر شوی حالت ده. مطلب حالت بیانوو. داسې وایو وایي موسم یا هوا خرابه ده. موسم خراب ده. موسم خراب ده داسې وایو das wetter ist schlecht. دا است همیشه د اوسني وخت لپاره استفاده کیږي. نو اوس د است په ځای په تېره شوې زمانه کې موږ چې استفاده کوو، راځئ چې زده کوو. هلته ما وویل موسم خراب ده، اوس وایم موسم خراب وو. موسم خراب وو داسې وایو das wetter war schlecht. د است په ځای دلته وا راغی، مطلب وا. همیشه په تېره شوې زمانه کې د حال. دوستانو یو دوه جملې زده کوو چې اکثره دوستان ډېر زیات پوښتنه کوي چې د کار باره کې لږ ویډیوګانې جوړې کړه. مخکې مې هم ډېرې زیاتې جوړې کړي دي، خو تاسو متاسفانه نه ګورئ لاندې. خو راځئ دلته جوړوو. دوستانو کله چې کار پسې ګرځئ، هر ځای ته ځئ، دوه پوښتنې کوئ. اول زه د کار په لټه کې یم. تاسو به هلته که هر ځای ته ځئ هلته ورته وایئ داسې وایو ich suche Arbeit. ich suche Arbeit یا Arbeit دواړه صحیح دي، یوه جمله. بله ورته وایي آیا تاسو کارمندانو ته اړتیا لرئ. آیا تاسو کارګرانو ته اړتیا لرئ. دواړه صحیح دي. په الماني ژبه داسې وایو brauchen Sie Mitarbeiter یا brauchen Sie Mitarbeiter. آیا تاسو کارمندانو ته اړتیا لرئ. دغه دوه جملې ورته وایي، هغه به تاسو ته یا ناین کوي. که موږ وایو کوم کار کولی شي، دا هم پوښتنه کیږي کوم کار کولی شي. یعنې راځئ چې یو مهم لغت زده کوو په الماني ژبه کې، او هماغه لغت بیا په جمله کې هم استفاده کوو. دغه لغت ته دوکه کول وایو، له چا سره دوکه کول. په الماني ژبه دا اصطلاح داسې ده jemanden betrügen. jemanden betrügen چې نن سبا ډېره عامه شوې دغه دوکه. وایي د خلکو دوکه کول حماقت یعنې بېوقوفي ده، غټ خرتوب ده، بېوقوفي ده، ښه کار نه ده. په الماني ژبه داسې وایي Menschen zu betrügen ist Dummheit. Menschen zu betrügen ist Dummheit. و د خلکو دوکه کول حماقت یعنی بېوقوفي ده. که موږ چاته وایو تا ولې زما سره دوکه وکړه،
تا ولې زما سره دوکه وکړه په الماني ژبه دا جمله څنګه وایي تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. دوستانو ستاسو لپاره مې یو څو ښایسته لغتونه اصطلاحات راوړي دي. موږ په انګلیسي کې وایو پرنک چې په الماني ژبه کې ورته څنګه وایي په پښتو کې عامه اصطلاح کې یو څوک غولول یو شی یو د کم وي موږ ورته وایو چې نه دغسې ده یو چاته مطلب دوکه ورته نشو ویلی خو یو ټوکې غوندې وي. تاسو په ټیک ټاکونو کې او په یوټیوب فیسبوک کې ګورئ. په الماني ژبه کې ورته وایي یمندن فیاشن پرنک کول یعنې غولول په پښتو کې وایي. که موږ چاته وایي د ځان خیال ساته بیا په الماني ژبه داسې وایي پاس auf dich auf. که بیا موږ تاسو ورته وایو تاسو هم د ځان خیال ساتئ دا جمله په الماني ژبه څنګه وایو په کمنټ کې ولیکئ. درې جملې ذکر په الماني ژبه باندې. دوستانو په المان کې موږ یو لغت لرو ترمین هم ده. په عامه اصطلاح کې موږ په پښتو کې ورته ملاقات وایو. ملاقات به کله وي په الماني ژبه داسې وایي wann ist der Termin. د مثال په طور زه وایم د جون په 14 یو مثال ورکوم د جون په 14 بیا داسې وایو am 14 یوني د جون په 14. که موږ بیا چاته وایي څو بجې ترمین یعنې څو بجې دغه یو اصطلاح یا جمله په الماني ژبه څنګه وایو تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. دوستانو درې اصطلاحات او جملې ذکر په الماني ژبه کې وایي مسخره کول یا ټوکې کول. دوستانو ټوکې کول او مسخره کول یوه معنا ورکوي دلته lustig machen مسخره کول ټوکې کول. که موږ چاته وایو ته ډېر ټوکې یې ته ډېرې مسخرې کوې ټوکې کوې په الماني ژبه داسې وایو du bist so lustig ته ډېر ټوکې یا مسخرې کوې. که موږ وایو زما ټوکي انسان خوښیږي ګپ شپي انسان زما خوښیږي په الماني ژبه دا جمله څنګه وایو تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. درې مهم اصطلاحات او جملې ذکر په الماني ژبه باندې. په یو چا خندل یا چا پورې خندل په الماني ژبه باندې دا اصطلاح داسې وایو jemanden auslachen په یو چا خندل. موږ وایو خلکو باندې مه خنده یا خلکو پورې مه خنده په الماني ژبه دا جمله داسې وایو lache die Leute nicht aus خلکو پورې مه خنده یا خلکو باندې مه خنده. دوستانو دغه جمله دا تاسو په کمنټ کې ولیکئ ته ولې خلکو پورې خاندئ دا جمله په الماني ژبه څنګه وایو تاسو په کمنټ کې ولیکئ.